پوښتنه د ټولو نعمتو د انسان څخه کیږي. یعنی که العیاذ بالله حرام دنیا سړي پیدا کړي هم پوښتنه ده هم عذاب دی، او که حلاله دنیا یې د سړي حلال نعمتونه یي حلال پیسې حلال رزق وي بیا هم الله عز وجل پوښتنه ځینې کوي چې ما تا ته کم نعمتونه درکړي وو، تا په دنیا کې کم نعمتونه وخوړل، کم دي واغوستل، په کمو کې ووسېدلې. د نعمتو پوښتنه بیا هم د الله تبارک وتعالی په دربار کې کېږي، که نه یي نو خو نه کېږي. عایشه مور وایي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اهل بیت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د په ټوله زندگی باندې 2 وارې پرله پسې د اوربشو په ډوډۍ باندې لا نه دي مړ شوي. حدیث شریف متفق علیه حدیث دی، بخاری و مسلم دواړو راخستی دی. حدیث شریف توری دی ما شبع آل محمد صلی الله علیه وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قوبد. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اهل بیت د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په ټوله زندگی باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی تیره کړې ده، په ټوله زندگی باندې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اهل بیت 2 وارې پرله پسې د اوربشو په ډوډۍ نه دي ماړه شوي. په بل روایت کې راځي ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. دا الله د رسول صلی الله علیه وسلم اهل بیت چې کله مدینه منورې ته راغلي دي بیا د غنمو په ډوډۍ باندې 3 شپې پرله پسې دوی نه ده خوړلې، نه دي ورباندې ماړه شوي. د مړتیا یو دا زموږ او ستاسې مړتیا ده چې ډېر نعمت یې سړی دونه وخوري که اوس زیاته نور وخوري بیا سړی ځینې ناجوړه کېږي یا پر بوج شي. یو دغه زموږ او ستاسې نعمتونه دي. یو د هغو د اهل بیتو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دوی د نعمتو ترتیب و، د دوی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اهل بیت نفس مړتیا راغلې ده. یعنی اسې چې د انسان ګزاره ورباندې وځي د هغو مړتیا دا رقم نه وه لکه زموږ د چې بیا د ازمې ګولۍ خوړلې اسې سړي شپه ورباندې تېره شي. ځکه د اسلام مقدس دین په هغه کې دونه خوراک کول چې انسان یې ځینې ناجوړه شي یا ډېر خوراک وي دا نه دی صحیح. حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم په روایت کې راځي دا خپلو صحابه کرامو ته دا ارشاد و دا دعوت و دا تربیت و چې 3 حصې نس کړي. یوه حصه د اوبو دپاره، یوه د خوړلو دپاره، یوه د ساه د اخیستلو دپاره. دلته چې په حدیث شریف کې راځي ما شبع آل محمد منذ قدم المدینة د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اهل بیت و مدینې منورې چې راغلي دي 3 شپې پرله پسې د غنمو په ډوډۍ نه دي ماړه شوي. هغه داسې چې کفایت مازي وکړي شپه ورباندې تېره شي، د نس د درده د انسان د وجود د تکلیفه سړی خلاص وي.